دوستانو نن یو ښه فرصت لرو، راځئ چې موږ له دغه فرصت څخه استفاده وکړو او کوستونجې لرو ستونجې په فرصتونو بدلې. د افغانستان د برېښنا شرکت دروازه د ټولو پانګوالو په مخ خلاصه ده، که هغه داخلي پانګوال دي که هغه خارجي پانګوال دي. هر څوک کولی شي چې موږ ته خپلې طرحې راوړي، موږ ته خپل پروپوزلونه راوړي، موږ به تحلیل کو او د منظورۍ لپاره به د اقتصادي مرستیال محترم مقام ته واستو. تر منظورۍ وروسته به عملاً کار شروع. موږ ډېر ظرفیتونه لرو. موږ د اوبو په برخه کې چې برېښنا تر تولید کو، موږ د لمریزې برېښنا په برخه کې موږ دغسې د ډبرو سکرو او موږ د باد څخه د برېښنا د تولید، حتی د ځمکې له حرارت څخه موږ مختلف داسې نقاط د هېواد په مختلفو سیمو کې لرو چې له هغو څخه موږ د برېښنا په تولید کې استفاده وکړو. د موږ کوشش دا ده چې موږ له وارداتو څخه تولید ته مخه کړو. موږ باید د برېښنا برخه وارداتي په ځای صنعتي کو. موږ کوښښ کوو چې خپله تولیدي برېښنا د هېواد هر ګوټ ګوټ ته ورسو. الحمدلله اوس هم د موږ ډېر ولایتونه مراکز برېښنا لري، ولسوالیو ته هم سیستمونه روان دي. په راتلونکي کال کې موږ د مختلفو ولسوالیو د شبکو د غځولو پلان لرو. موږ سږ کال هم فرصتونه لرو چې دلته موږ په سلګونو میګاواټه برېښنا، که هغه له لمر څخه وي، که د ډبرو له سکرو څخه وي، که هغه له اوبو څخه وي او که هغه هم له باد څخه وي، چې عملاً کار باندې شروع کو او خپل ولس ته دغه زیری هم ورکړو.